وایي سړي ویل دا اندړ په لغات کې شته وایي شته وایي په لغات کې پسنه ته وایي په اصطلاح کې دوه قومه اخته کېدو ته دا د اندړ تشریح زه مننه ده کټوازیان ویل وایي دا د کټواز ځوانان هغه ملایک چې انسانان یې جوړ ښه ښایسته یې جوړ ati wa study so andolo chiwara maji gorda 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 aber to tasti bene edward wana dia kaista malala kada aba mi dala fai ce ke madas kaista zamani se gulda di gano taiwan mi jini wo زموږ اندړ وایي کرنګ ته ولاړ چا د وازی ورته ډوډۍ راوړله داله سره وایي کټوازی ته یې څه که زه دې ښځه یم نه دې حاله سره یو بل نفر وایي چې چا دروازه ور وټکوي ډوډۍ راوړه خدای دې 500 زمانه غم نه در وایي غوړ چې خوله دې ما لاس کې وایي که وبخه زمانه خو به د تسپۍ لنګت په کندهار کې مې الان د کندهار کیسه ورته مجاجو یې بولي د کندهار په سطحه یو ټوکې ده نو په هوټل کې 3000 نفر به وي خدای دې اپراته وکړي فخر ولاک ته کوم زه د کندهاریان په لهجه ډېر ښه اواز هم وایم پروانه استاد کلی د سړي اواز خلای صاحب جمله سپلانه اواز جمله سپلانه په 1100 بجو نرمندان ته چای راوړ ایو جنرال راپورت شو ایو نرمندان به چای وخوري حاجت احمد مجاجو دې ټوکي ما خو چې کوم دې په نرمندان سره نه څنګه مې راکوږم ما جنرال صاحب زله د مسابقې تیرم د سکندریان ما په زبخ نه پیګنو اسلام مطلب وانه خینو د خو ما زور کیږي د خبر باندې بدین کندریان جمله اسه ویل نه پیو جمع ګرځو ورستا ویډیوګانې کومه ویری غنه د داشه خو زه بیا نه سره دی وای مجاجو را ولار سبا زوړ او دانی مرکاو دام زوړ د بچای شردانی نه وای د ير ما دې موږ یو دا ول سیارلای من دوله کدا مجاجو من پوزاب سی به خطا او طالب از واه 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 سکور بس اجاز دا ور سړی وایي چې وای تر پنځیر کاته وای نه دا باسکټ چا در پچیر مجاجو جام پاتو دې څو د تراتوي جنرال صاحب وایا وای د مو یو دغه وړ ترایو لکه تاوان پاړو کوټان او تاوان دا وسله ختمه وځه ما ودی ما زه خوشاله ډېر خطه وي ما دې مو یو سپی لنګ سونه کونګري وځګه د دې بلان چې تیا تو څلور په کتر څلور په بل لا ساراس براله هغه سالا کندروخ په کونګرای تراغه خو په تایونی ولې داس پسمان د کونګرای لکه د مجاجر په تاک پوسټ خلک نه ولې ګاندر وای پستی کی باندې وای پلاری پستی پرې دا وای خدای مې نه پری څنګه ونی څه څو خېګ در ورځوي وای بل علاقه ثانه وای غوړې نه دا خاله کنداریانو مظلوم پاته دا ما مجازي سمجاجو مات شو د کنه دلته کته دلته کنځای کوي لیکن وستي کنداریانو فرمایش ته ګور سمات راکړي دغه جنرال ته وای الجمله سره نوري تاسو غوړي کوي کنداریانو کوي کټوازیانو کوي جندړو کوي خروج کوي خو یو आवाज په وای سیاتاس غنیچان له کندارا نه ویوړه و جنرال سره په موټر کې درې ځله پر نه تا کنزاده کې کنداریان په ونی کې کنداریان الجمله حسب ځاني ده احتمال خدای هغه باید مې ما دمغه دسترګو توري امې ستاندارد راځي ما فلوت ولا ورن داخله تا څوک خپکی تو پیناد نه غي مالکه خپکی داس په ګورم جلال جنرال صاحب کوي نه خپکی
هغه د امام رضاده ښځه موږ له کندهار راوړه چې کندهاریانې ښځې دي موږ ښځو ته آواز وایي موږ کندهاري یو خپل بړنګې بشرنګه وو موږ غزني چې نه یوسي به پچې ټوله وو موږ کندهاریانې د موږ والو له دې خوا آواز کوي موږ غزني چې یو خپل بړنګې بشرنګه وو موږ کندهاریان نه یوسي د کوس په ځای به فنې ورکوو نو هلته د چمن خلکو چکچک وکړو کندهاریانو بده ولګېد دغونه آوازونه یې ویل تاسې چکچک ونه کړه کندهاریان چې تاواني وي تاسې چکچک کړي یو لږ جنجال کابه جوړ کړی و زموږ په ځای کې بیا یوه ناوې ودېده نو ښځو آواز ورته وایي اول بیګا به دې نرۍ نرۍ زړی دوم بیګا به دې د تور پیکې غړی دریم بیګا به دې تور پیکې باوه یو بله ناوې ودې دا چې وایي نالۍ ورته جوړه ناوې ته خو طبعا نالۍ جوړوي خو هر شي ته محتاج دستور رواج عجیب زوی ته راته د نالۍ پرېږده عجیب لنډه خو نه ده یا درازه خو نه هغسې پرې پرېوتلې وه لنډه وه وایي ناوې ورته وایي سیاجي دا خو لنډه ده وایي دې ورته وایي خیر زوی دې په کور غځېدو ته به دې پرېنهځي پاته وشي پرې په سر که توازه وای د خسر کله چې غلبازو ته څو پښه خلاص بیا کوټه یې واده نو د خوا کې د خسر ځای په دهلیز په کوټه کې دی دی په دهلیز کې د ناوې د زوم راچوه خو دا ناوې کوچنۍ دا خوښ که یا خوښ که توازه یې وای ښځې ته وایي لرګی راکړه چې که یې مړه کړه د په مور یې ووایه هغې لرګی ورکړی ته وایي نجلۍ اخ کړه ده وایي لرګی واچوی ښځې چې ودې وایي اوس خو پرې ولاړ زموږ مولوي شرطه صاحب ته مولوي عبدالحکیم نومېد تخلص یې شرطه و چا ورته ویل وایي مولوي صاحب زوم چې د خسر کره دي سیاره کمره وایي سپی نه ورته غاپېدا ستا سر وایي سپی خو پوهېږي چې دی غودو ته راغلی نو چې ته ځان پوهېږي خوا بیا په اندړو کې زما څه کیسې واچولې کیسې څنګه وې که چې ما په تا کې تا په ما کې دا څه شی ویلی شئ ستړي کې دي که ما په تا کې تا په ما ښه لوندې درنینې باسم وچې د چراوه کاږم دا څه شی وایي دا سلایي در چلنده رجل مسین هغې خو خرجي وچه ښه ولې په سرخیلو کې ونیم د ګوتاخیلو مړه کړم نو کاخیلو دا څه شی وایي دا سپه ده تور د کارګنه دا لوځي مرغنه دا څه وایي دا غوزانه د مرداري وسکي تاسې ګونګټ ټولې کې شی نو دا کیسې دا زوم ته بیا دا کیسې راچولې کلي پیلې به ټولې پرې راسپلانې کېدو زوم راغلی شي دا کیسې جوابولی شي هوښیار ده که بیا نو دی دا ټولې جوابوي دا چېرته دا شوی بله وارې وایي پېغله ورته وایي ډېره شوخه پېغله چې یو دي لونګین دوه دي لا نورې دي وایي دور تو سترګې سنکۍ څنډې یې تورې هغه وایي جواب یو بل زوم ته وایي خواهش وایي ستی مخ کرنه راځې بل سرغلی ده وایي باد پرېږس وایي دا یې زه راغلی ولې زه ډېر ګپ وکړم نو د یوې بجې ناست تر یوې بجې څوک خندلی چې خو چې په دې چې فشار راسي که نه د یوې بجې خو د ډېرې جالبې کیسې راپېږي دا ځوانان داسې خاندي دیواله په ډېره غټه خوله یې وه یو ټوکي ورته وایي امیرخانه وایه وایي دا کوچني هلکان چې بیا مند و خوند و خندول داسې وایي ته به چیرې وي چیرې وي چیرې تا بیا وایي داسې کول چیرې وي ډېره غټه خوله وه شفخانه کې وایي سیمینار غاز وندی ووسي د ډاکټرانو سیمینار ده وایي ډاکټر وایي چې هغه کوم درد د استعمار خطر جنې احساسي وایي ښځې چې ډاکټر سره هغه د لنګوال درد د استعمار خطر ورسره یې
وایي ملا ورته پوښتنه ورکوي تا نو په خوټه کې لغته نه ده خوړلې چې موږ انګړ وایي په کابل کې نړۍ ده پښې ازادي دیوال خان ته درې ډاکټرانې وایي له ښاره روان یو ډاکټر وایي اوس دا مؤثر ده چې ازاد بل ویل سیاست شورا ده د درېیمه چې په دا بلاګۍ کې ده نه نظرونه خو مختلف ساتي چې په دې پسې به روچت له ده به پوښتنه وکړي موږ تاسو په تشخیص باندې کوم یو ښه نظر وکړو اندر پسې راوړي چې کاکام که ډاکټران تاسې ازاد دی مال شورا ده دغه اوس مؤثر دی دا بل سیاست د بلاګۍ کې ده نه اندر وایي داسې یو ملاکه ډاکټر یې ما هم تشخیص غلط ما سکول باد راغلی هغه چې مې خوش کړ اوس مې غول کړي پرتوګ مې بله ډاکټران هم راکم خواجان وایي سره ناست وایي ویل د انسانانو څو رقمې د سپین ږیري سره ناست بل وایي ستا بیا ما ډېره درې رقمې وایي ته نو کوم وایي خو یو کافران دي یو مسلمانان دي یو دا موږ تاسو مامړه مې کابل کې چې وایي کلندر کې وایي ښځې غږ ورپسې ماما جانه ادي ما زوی خو را سنت وایي ښه ده وریځ ورغلی د هلک انام ناسته ده ادي هم د مامې هم ناسته دوی د سنتي سامان راښکلی وایي دا تر وړاندې ماما جانه جوړوي خو د نیکه یې ډېر ښه و هغسې که دي وایي ادي خو یې زوی ما د واک پېدېدی د ماما د یانا یې ماما نه د پلار یې ښه و هغسې مامې ورته وایي د ماما جان د یوې ماما نه د ماما یې ښه و د دوی په منځ کې اختلاف راغی د ماما د وایي ګاډه ورته خلاص کړه سیه رقم خو له ما سره هم د تانګ دغه بل هلک یې وایي په انګړو کې وایي عجیب زوی ټول هلکان سنت سنت لوی ځوان وایي دی بیا لنډېږي ځان نه ډېر زوی ډېر خو نه پرې کوي خلاص که ګاڼه دغه لمبه پوټ یې پرې کوي هغه بیا ناست و هغه شخصه وایي وایي دې که ځان پرې غی نو بیا هم زه دا بیکاره کیسې کوم دا مجردان بیا داسې کوي ښه چې څه ملازم د ما ملګری دی وایي ملا مې مېلمه سو ملا مې وایي مېلمه سو مننه ټولو ملګرو ما وایي مات ودی څه کوي ملا ما وایي دغه اواز وایي شاباب سیدی نکړلای مینه که سرور نه وای زه به در سره ومه لالی که پیغور نه وایم لاس داسې تلویزیون په سبحان الله مدازیمه دغه نغمه د برپدر د حکمت ناله دا نو حسن د ستروردګار پر برپدر ټوله جوارات یې ټوبه یې وای د مجردي د ژوند کیسه درته وکړم دا خم نه ده خو کوی هر څه چې کوئ دا حدیث هم ده علیه السلام وایي په پنځو شیانو کې تلیوار کوئ یو چې نو زوی ورور وعلیکم السلام جواد ګله د مجردي د ژوند په یو وخت انقلاب کې غازه کې موږ مجاهد په تورګان تور زه د جوال بیخته پرېوتم دلته یو مجرد پرې دورې مې لا وزیر د میډي مخلیوت دا ده د شپې یوه بجه دا مجرد سپین ستا خورت عیاد یې بېلابېل ډېر ما دا خپل شی په لاس کې نه داسې داسې کړي ملا وزیر پیرایي وساتي ته پرېږدې هغې ما ته به ستړی شوی ټول ځای کې زموږ ځای کې ملا و ډېر ټوکي و ما ته وایي هلکه ټوکي کوې راسه وایي ښه چالې به زه هم در زده کړم پیرې خې نه مالکم وایي دوه ټوکیان مسابقه وه یو انګړ و یو تاسو ته مبارکي سره له ملګریو روشاندل نومېده وایي والي اندړ ترکلیس اندړه داسې ټوکې زده ده چې پارسي و پښتو په یوه مننه غلام نبي سلیمان خیل وایي دغسې ټوکې مې زده وایي وایي که وکړو ما په دغه ورته وایي والي صاحب خفه کېږي خو نه وایي یا ګوره پارسي و پښتو به سره ګډئ وایي د هغې ټوکې مې وایي کت یې وکړو ما په دې وردک وایي والي صاحب نو کېریم دا له بغله سره کوس دی ورته غیمه دا بله سره وایي پارسي و پښتو موږ یو
اندړ بازار ته راغلی وای غزنیچي ورته چې برو چې مو کوني وای زه قسم ده که کوني یم هغه مې یو بل ورور دی سبزي مارکېټ کې کوچی راغی غزنیچي ته کوچي ماما ستا څونه وړی له ډوډۍ سره خوړلی کوچي غاړونه دی په دې پوه په وړی نه سپوز راځه ویښتان یم کوچي ماما چې تا ته هم سر څونه ویښتان له ډوډۍ سره خوړلی کوچی دی ورته ګوري تاسو به سر څونه غول د ګندنې سره خوړلی خدای دا ټول د تاسو که توازی وای په ملي بس کې سپورو ښځه یم سره خو مخ ته خیز ښځه یې مخ ته ختلې ده کلینر چې شاله خوا راغلی ده کرا ورکړي وایي ښځې غږ وزرتاریم وزرتاریم ما دې شاله خوا ورکړی چې دې مخ له خوا بله د تاسو د ملي بس وعلیکم سلام یو زوړ کټوازی وای په یو چوکۍ ناست وای په ملي بس یوه مکتبۍ راغله یو ځوان له بغله کښېناست نو ډېره ښایسته دا مکتبۍ وای دغه ته مکتبۍ ته وایي سیخ لبان مې دې خوړلي وای پزه مې دې خوړلي وای سوندان مې دې خوړلي وای غوږونه مې دې خوړلي وای پاس ورته دا کوس مې دې خوړلی وای کټوازی زوی دا کوس یې ما ته راکړې ما غږونه متوازی تارک سپور دی خیری شیر جام دو بنس او ورځ اګوله بیخي جوړ خوشاله یو الحمدلله تاسو سره دی خو مړی ورکی دی دله تارک بنس ځای بلال پیلوټ بوتل کې متیازي کلیس کا داغه دی وبغه افسانه یو ساعت بعد وبره کی تاسو شاده وغم شاده کله پیسې خو ما نه تارک کارکونانی ګرځي خځې بوتل کې متیاز کاکا دغه د غیب سره ورویل دا اول دیوال خلی خوند سمو دا څنګه خراب وای کته کاکا خو دې بمبې دا خو دې څاج ورې زه په نه ولا کوي وبلم کته راځي وای هندستان ته دې کله ته دایما منه خدای کنه دا چا سره رابط کار و زه مسلمانم چې داسته وایي زه ترکتور کې رسم کوم که دا ګډ سوی نو دا کار ترکتور کې رسم کړی دا شي باندې یوه میاشت بعد څو میاشتې بعد دا چې سړی راغی سوریندار خو اشتیا خو دې ساپسۍ ما تا خو مختم سره جوړ وایي خدای ما په ویل ترکتور وایي ترکتور خو دې ما تر ښځه به دغسې بیا رسم تر هغه بالاخره رسم دا کار یې سره ترکتور چې بېرته پرې رسم کړی سلنسار کې لیکدود ورکړی کټوازی سره راغلی دا کار څو سره شروع کړی وایي نور خو هغه ترکتور د خو یاد یې چالان کړی دود یې کړی جاندل کوي ما خیر لا تو راو اندلې وای په چې غاغو سړی پورته غلې دي وای وروزنه ما پیغه وای وروزنه ما نور تمام خیر وای داندړو تغلا تو راوستي وای کزه کوي سړی غلې دي دوی داس توپک ورته کتي چې استعمال کړو سره توپک دی وایي زه دغه ښځه هم دغه سره زه خفه یم چېرته وایي ستا راواز کیسه کوله وایي کلا تر وخت کلا ډېره ټیټه نو کورنۍ چې خبر سوی ده غله منډه اخیست کورنۍ چې منډه پسې اخیست دی تر کلا ټینګې تر پښه نیولی وایي غله چې ګور دغه پښه مې خوږ ده زنې صلاحیت دی کوچانو کې میلمه سومه نو یوه ټوکۍ ده میړی ورته ویلي دي چې عطا احمد به را میلمه کړه چې به ټوکې کړي دی مشهور ټوکې د کوچانو کې نوم لري ښځه یې دغه شهرت کوچانو ته چې میلمه نه یې عطا احمد ټوکې در باندې کوي ښځه میړه ډېر بد به دې سپک کړي ځان په تایه کې ورته ونیو نو ډېر درد را رسېږي ښځه په ما ټوکې مشور ډېر کوچان ناست دی میړه ورته وایي و ښځې عطا محمد مې میلمه ده څه دي پاخه دي هغې ده د خپل شي نوم وایي دغه مې پوخت عطا محمد ته نو څه پوخت ما زما برخه خام رکه زه پوخ نه موږ اندړو له پرېکول هم ناوې راوړه
نو چا تلیفون راکړی چې صاحب خانه به هم راوړي نه شپې مالوالا نه وای د کار وایي دوه ښځې کورلاک سره ناستې دي جلبات ډوډۍ خورو نو ښځه ورته وایي دا موټروان وایي ورور دا موټر دې ګوښې ته که دا ناوي داسې خوړوي ناوي ورته وایي درواغ وایي وروره خوړوم نه غواله کوم قدر دې منالس موږ نه شپې درپسې وکړې ته غواله کوې نو بل ورځ چې کوچانک بیا مېلمه شو موږ مور ته خدای وبخښي وایي زویه دا نیازي داسې پاک خواړه دي دوه مره کورت پرېړه سږم کورت نه دي ورې زور نو کورت یې د شپانه پر تاګۍ کښې ټول کوم دا سپۍ لکه دوکاندار راخچې څوک ګوري کوچي یو خر هغه د کورت په منځ کښې امتیاز وکړ دغه کوچي داسې بیا ښځه مالمور یې په کورتو کښې خره امتیاز وکړ زویه هغه دې خرڅ دي موږ خو د ګیدۍ په بامې کور سره نه مچنې دې تاکسي هغه یې تا پاک خواړه وایي په نیازو په کوچانو کښې دغه وایي سیدان دي هغه وایي جل جلاله یو کوچي بیبي ګله نومېده وه یې پیریان وړوله نو ډېره ښایسته وه نو پیر صاحب خېل ته خو سپدم که ته خو به بتره شوه ښه کېده نه اوس بیا ورځ دم بیا کړه بیبي ګله بتره شوه بل ځای روستلي نو یو اته پیران ورته سیخ سوي راشي اجل خالق حاجي صاحب دا جګ جګ پیران بیبي ګله یې دا بد کار مړه کړي یو دا زړې ښځې وایي په جنازه پسې روي چې بې زړل هی ګلې بیبي ګلې د پیر په سوټۍ مړه سوې د جنت مرغۍ به ولې ډېره ښه بیبي ګله واړوله به پیریانو خدای دې حساب کړي له جنته د بیبیانو هغو د پیرانو وازای وای پیریان وړولی د یوه زوی بل ورکلچور سم ددا ملا خو ددا پیریان ملا څومره ددا پیریان ملا سر زر کړو ملا سره غلی چې سي پې ویلي پې چوپ کړي دي وایي ډېر غټ باد پرې زمونږ د اوس ملا موږ دې مشر موږ ددا دا دې څه به ددا دې دونه غټ باد پرې ملا دې په سوی سوی کېدي وایي خفه کېږي ما ټرې پیري وکړو که نه دي دي ددا زموږ ماموي پیریان وړوله پیریان وړوله زمن یې ماته وایي عزیز پیریان وړ داسې اردو وایي که هندي ما قرآن چټکه یې نه زده وایي خدای وایي هغه پیریان خپل فیوز راواخلي دې په سایه کښې ورکړه چې لږ لس ککته وایي بل ته شي موږ په دغې کښې یارې دي دې خوله ور داسې کړه کایمې کوس خورخل کښې ونیو پیریانو واړوله خود یې بدنۍ زوی ته هم بدنۍ راڅک به دا داسې بدنۍ وینم بدنۍ وینم اړولي پیریانه خیرت خیرت والله مزايا منصور كسان تليفون شو خلاص يا دا یو سره کسان نه کوي دغه یو طالب طالبانو ډېر نادر چې طالبانو هغه غلوب سره اخیستو نو په یو ګدر غلې ډېرې ښځې ناستې زر زر اوبه څښي په زړه ښځه طالبانو ستړي سوي مې ستړي سوي خیرات وایي دې غلوب سره وه وایي څو غله وایي پېغله ورته وایي وایي دوه وایي تاسو څو سره موږ 10 کس وایي پېغله ورته وایي ستاسو 10 کسه له دوه غلو راوتښتېدل پېغله وایي دا طالب وایي زړې ښځې ته وایي سیدې دا پېغله ده که ناوي یا دا پېغله ده وایي ښه دې ته مې د غڼو زور نه ده غونډان ته وایي چل دا کنه دې دون لوستوي وایي یو څو شپې په مدرسه کښې تېرې کړي زموږ ملاو ډېر نادر به غږېږو مولوي صاحب ښځه ښه شی نه ده وایي تاسې کله په معنا پوهېږي د ښځې سړي نو ښځه څه معنا سړی څه معنا وایي ښځه دا معنا چې ښه ځای لري سړی دا معنا چې سړول کوي یو بل ملاو بیا زموږ په دا خوله کښې یو غاښ هم نه و سپین ږیری مسکین بیا سپې خندل هغه یې راکړه سپین ږیری دا ډوډۍ خوري دا کته بیا را پازې لګي لکه افسر په لاس کښې وایي نو چې د خوله کښې د مبارک یو غاښ نه سماس په نادره ټوکه وکړه یې بل چې ده به داسې خندل خدای پاپ په
په اندړو کې ما د امیر سراج د قاري عبدالله ترمنځ برخورد و په وختي انقلاب نو بعد اتو بجو چې بیا څوک نه پرېښود زه یم حاجي حمیدالله د 10 بجې د شپې په باسکل را روان نو اندو سپینګری اندړ د دراز یا د تیر ټوپک سره دا څنګه موږ ولیدو ساعت نفر را 300 میخوردی کاکا میرمانیست میرمیم تیاتر کدر شاگرتا پشکر اصلا دا دست کلیدی دل راست دل اورال اندر و دیموی جای تر دیموی جای که دیری خیه میوی دی باغونه دی یو مالتیه نست هارا میواستا یو اندر آباد توی دله سوای نیاز محمد دانو میوی دی دانو باغونه دی سلیمان خیل صاحب ایدر خان نه دراغلی هغه پاتې شوی دی دوه سپینګري اندر کې سرناست وای بل ته وای نیاز محمد هغه څه وای ګلاب دا راډیو نیسي ډیموکراسي دا ډیموکراسي څه شي ته وای هغه ته نیاز محمد ډیموکراسي دې ته وای زه به دې تا ښځه غم ته به دې ما اجنه کامه یو ملا وای چا مې مسله بیا ډېر وګایو نو کورنۍ وای اوس نیوز ډوډۍ نه راوړي چې ته راډیو ایکس مورشید راډیو نیسه زه به ډوډۍ راوړم نو کورنۍ شکله یو ساعت بعد راغلی بیا ډوډۍ نه راوړي مولوي صاحب راډیو څه وای راډیو چې کورنۍ شکر سلیمان خیل صاحب ډېر ښه کوي ښایسته ده وایي ولا کوي خو څه ده ډاکټر راته کاڅ په اشتیاي کنداري وای بل کنداري سوق ورته وای هغه پرایله کده خدای په نامه له انتظار دي مړ دې خو وګل اپنداري بیا چالانه مثال یو طالب یې دوه وای بل تاسو بعد پریکس ولا دا اس خپلې وای به دې ول کړی يعني ويت رواخني مقداني وتا شد ولم بتشي شاجي رواخني مقداني تاسو خلک په میشري را وخت کړی کندهار کې د جمهوریت پاسپورټونو مخکې کندهار دغه کراچي کې اته تا واخه پرنم نو تفصیل راځي نه نه واخه کسات په وزاره خطر له کندهار طبعا کله تا جاني وای تا جاني وکنه ځکه خدای تیار ورته د مجده قدمي چې د خدای په نام دي ما نور څه پیدا شوی د زمریستا جاني پر رسول الله اکرم کله مې ځاله کړی وته دې ابلغای نه ویني مجده پر رسول الله احمد شي وته دې کله موږ ته واخه یا جاني دا واخه لاس ویل کوم ځای پاکه واخه چې داس په ساتلو هو واخه جان پیدا دنیا غلا کړی ملایګ موږ بلاګای په ناس کو واخه چې دا شو ولا بلاګای د جاني په لاس راوړي او دا څنګه بلاګای د ما په لاس راوړي نه راوړل جاني د خدای په نام د خدای د ما ور کاش کې مې دې بیا خدمت مغه واخت نو لاړ عمره باندې زه کراچي ته ورسېدو خیر خلاصه خساره به نو دې مارکیټ کټ په ځوان کراچي د نن ټکه عربي مو دغه اردو مو نه ده مې یو کلیوال پاکستان ته لاړ بیا چر سخت محمد اردو تاکه په ځان ته په جمعه کې د سمې د کی وای خو وځي چې په اردو څه وای بیا د باقي اشتاق تاج مبارک واجه قانون فرانس ترانسپورت می واجه سوچی جواب چه ما دا مطلب تاج که نویا دا غلی جواب چه دیوارن دا چتارم سفر خانه و تا کرا کی تا شناستا وای دیو شناستا کارت شناستا کارت نه وای شناستا کارت نه دا نه ته پرویس پر کنه وای نه پاتیو که سوازی پر شناستا کارت ورته ضمانت داخل شناستا هو بیا نه راکړ زور ته نو دای مریض ته کار اکرام له بلدر ما کدا تشنا بوري خلاص کدا لاس پیګم در داته شوې پلاس په نه خلاص مال شربت در کوم دی ماشه خدای دې مکتوب غوړو کوم چنه وي زر په وګورئ دا خبر واره دا ورته جس پیرا
کار اکرم په دې کې ځان تاسو نو خوراک راوړم نو چې ما په وښه خوراک په 15 دي استعمال ته نو مالکاري څه ته کړه په عمل کې مالګل 15 روپۍ پیاز ځان باندې په دې خوراک په 15 دي کوی څه وایو څه پیښې کې راځم نه دي ډوډۍ څه خوري او څه تر سره کارو پری وایي چې څه دې خیرات دا څه جوړه خاطر سره جنګ سره او ته دی وایي د داخل ما نه درته څه په جنگ وایي بل نمبر وایي دی او ته دې پاکي نو څه ډیر پاک وټا سړی وایي چې دې او څه چې د خوښ ډوډۍ لار دی ولا کو هڅه د عمل غوښنه چې په سره چولې کابلی را وختي ولې چې خړلې یو څه کستان کیږي چې دا غوښنه د جبره کې دا ولې چې څه و چې د تر اصل روانه ډیر نمبر دا ډیر پاک څه تاسو دا د دې نه لو پردا کار ده موږ په پیسې نه غواړو چې چاته غاګ نه وای خاطر نو په بغل ته ناس ته ورته وې سره وخت کله جبه یو بل نسته زمونږ دا ډوډۍ خوښي وخوره وایي ډېر ته وایي چې ولا یو مچ مې ساتلی هغه په چیک کال چون چرین وردګ وایي ماګه اخیستی کوي په دروازه نه ننوځي خو کوچانه ماګه دروازې سره ساسب ته نې درېږي هچې زوی سراج وایي ماګه